اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه حکیم محمد اشق تاسو ته مخاطب یم. زما ورونو داسې زه په اووم جومات کې ما سبق وی چې زما د طب سره ډېر زیات شوق پیدا شو. دغه وخت نه ما دا اراده کړې وه چې زه به کوم لاعلاجه مرضونه زه به د دې علاج روکاږم که خیر وي. د هغې په دغه کې بیا ما مختلف حکیمانو سره شاګردۍ وکړې چې یاره د دین څه زده کړمه زه کله یو ځای کله بل ځای داسې 18 کاله د یو حکیم سره 2 کاله بیا دا ټوس چې دي دا 18 کاله یو ځای کې 2 کاله بل ځای کې. خو بیا اخره کې زما کوم اخر کې چې زه چا سره هغې حکیم صاحب ما له اجازت راکړه چې بس تا کې اوس نور څه پاتې نه دي، ما چې منتقل کول تا ته هغه ټول شوي دي او ته اوس خپل دغه کوم. بیا ما خپل کار شروع کړو خو زما ټوله توجه په کینسر باندې وه چې یاره د کینسر علاج نشته او خلک دغسې دړادړ د دې د لاسه چې کوم دی نو خرچې پې لا ډېرې کېږي او چې بس یو اواز دی چې پچاو شي بس هغه ختم شي. څه نفسیاتي طور هم ختم شي او څه هغه مرض هم داسې چې بنده ختموي. نو د هغې نه پس زه دا دې کې ما شکر الحمدلله د ګلینډز کینسر غوټې چې کوم ځای کې روخیږي که په سینه کې راخیږي که په هر ځای کې د هغې علاج مې روغ کې دی الحمدلله. بلاشي مریضان مې پې شوکت خان هم نه دي اخیستی چې دا اخري سټیج کې دي او ما ورله علاج کړی ټیک شوي دي. د پراسټیټ کینسر والا مې علاج روغ کې دی الحمدلله. زه به تاسو ته د دې ټولو خبرو ثبوتونه ښیم ځکه که چاته ووایي چې ما د دې کینسر علاج ښه د چمړۍ کینسر هېڅوک به هم داسې پیدا نشي چې یاره تر امریکې پورې یا تر جاپانه پورې چې یاره چمړۍ کینسر یې ټیک شوی دی. دا نور ګلینډز کینسر کې بیا هم چېرته یو نیم داسې چېرته 10% پکې ټیک شي او هغه هم داسې ټیک شي چې هغه هم ختم شوي تقریبا. دا دی چې بیا هم ځي په کلونو باندې ځي ټیسټونه کوي چې کینسر راته بیا ونه شي یا څه. بهرحال د شوګر زخمونه دي د هغې په وجه باندې د خلکو نه چا نه لاس کټ کوي چا نه خپې کټ کوي او بیا اخره کې هغه مړ شي د هغې نه. دا ټول د دې علاج ما روغ کې مختلف قسم دوایانې مې جوړې کړي دي سپیشلي د دې دپاره. زه تاسو ته صرف دغې یا ارکن نسا ده اپریشن ولو کې سړی کنډم شي یا د ګس خپې یا د خیخ پې زه به تاسو ته یا هغه چې بې اولاده خلک دی او ډاکټرانو بالکل ورته ویلي چې ستاسو بچي کېدل ناممکنه دي او د هغې ما علاجونه کړي. زه به تاسو ته د دې ویډیوګانو په ترو باندې د هغې ثبوتونه ښیم. زه به ځم هغې له ما د چا ریکارډ ځان سره نه ساته خو چې کوم زما په یاداشت کې دي چې ما چا علاجونه کړي دي نه به اوس زه تاسو ته یو کس په دې کې ښیمه چې اوس د چا علاج روان دی هغه به هم درته ښیمه چې چا له مې کړي دي کامیاب او تر اوسه ورته بیا کینسر شوی نه دی هغه هم زه تاسو ته ښیم. بهرحال په دې وجه باندې چې چا ډاکټر ته ووایي دغه ته ووایي ما له په خپله ډاکټران راځي الحمدلله علاجونه کوي خو چې څوک خبر نه نه حکیم له به زه نه دي سټیراید ورکوي او د الله په پاک ذات مې د قسم کې ما چېرې چا له سټیراید ورکړي. داسې دا نور حکیمان دي ځای په ځای نو بالکل دې کې ډېر لوی حرامیان او خراب خلک هم شته چې هغې صرف د پیسو د ګټلو دپاره سټیراید او دا قسم څیزونه ورکوي. نو لکه ټول حکمت یې بدنام کړی دی. ما درته کلمه ووایي چې ما تر ننه پورې چا له سټیراید نه دي ورکړی. او بهرحال دا اوس هم یو د پراسټیټ کینسر والو هغه د ډاکټر هم چا نه علاج کو هغه هم پراسټیټ کینسر وي. ما ډاکټر صاحب ته وایي چې ډاکټر صاحب زه خو ټیک شم خو ته م ولې لاړ شوي هغه وایي چې نه 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 د حکیمانو نه به مې ساتئ. ګورې حکیمان ډېر خطرناک خلک دي. دا ولې دا دې کې دا ټول دویم نمبر حکیمان ډیګرۍ اخیستي جعلي او لګی بیا لوی لوی مشروطیاګانې او دغه کوي خلک یې سپین کړو او د هغې پیسه صرف ګټل د هغې ایمان دی د هغې د چا علاج یا دغه سره کار نه. نو زه تاسو ته یو ثبوتونه به ښیمه او دا تاسو په ترتیب کې ګورئ. دا اوس چې زه تاسو ته به د ټولو کینسرونو کسان ښیمه چې ما ورله علاجونه کړي. اوس صرف د دې یو باباجي دی چې دله ما د 10 ورځو دلته ګړیاله کې پروفیسر صاحب دی زبیر صاحب هغه ما له راولېږه چې دا د کراچۍ کس دی او د ده لاس کې تلي کې دې ځای کې سورې شوی دی پورې راپورې. نو هغه وایي چې یاره ډاکټران ورته وایي چې دا لاس په دې ځای سره یې کټ کوو. نو ته مهرباني وکړه تا خو مخکې داسې علاجونه کړي دله علاج وکړه. نو هله ما د 10 ورځو صرف دوایي ورکړه او 10 ورځو دوایي سره هغه بند هم شو. تاسو به اوس هغه دغه وګورئ تصویرونه به وګورئ 10 ورځې مخکې وروستو او د پروفیسر صاحب هغه بیان ریکارډ کړی هغه هم تاسو واورئ. نو هغه شکر الحمدلله په 10 ورځو کې دومره ټیک شوی دی او بیا تاسو ته نو دا صرف په دې وجه راته زه وایم زه دا نه یم چې ما له مریضان ما سره ټایم هم نشته د مریضانو.
زه اوسګار هم ما هر چاته ویلی دی چې څوک راځئ ما ته مخکې ټلیفون کوي زه پابندي بالکل نشم کولی نه ما کلینک جوړ کړی خپل حجره کې کار کوم چې یم خو د چا په نصیب کې خو وشي او چې نه منو ما ته به رنګ کوئ زما 0314 نمبر دی ما نه مخکې ټایم لیاله به راځئ ځکه چې زما بلا کارونه دي کلک نشم کېناستې دې ته چې بس صرف پیسې ګټم نه دا او نه عام بیماران له علاج کوم صرف کینسر والا مریضان چې دي یا داسې مریضان چې نه ټیک کیږي او ډاکټران ورته وایي چې د دې علاج نشته هغه راځي انشاءالله خدای پاک به ټیک کوي اوس دا ټول ریکارډ تاسو ته زه تاسو د پروفیسر صاحب به واورئ او هغه د باباجي هغه لاس به مو ګورئ انشاءالله تاسو به مطمئنه شئ چې واقعي ده چې د دې علاج شته دی السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین زه محمد زبیر د ګلیاړي کلي اوسېدونکی چې حالاً په عبدالله خان یونیورسټۍ کې ټیچنګ شعبې سره وابسته یم او د اسسټنټ پروفیسر په حیثیت باندې کار کوم زه د افادې عامې په خاطر باندې یو څو ضروري خبرې تاسو سره شیر کول غواړم مخکې ورځو کې تقریباً 15 ځلوان دی یو مریض چې هغه د کراچۍ نه دلته راغلی او موږ سره په دې ګاونډ کې اوسېده عبدالمنان نوم دی هغه ته یو مسله مخې ته راغله چې دا لاس یې ډېر زیات وپړسېده او د دانې شکل یې اختیار کړو چې کله یې ممسي ته لاړو مردان ته هلته ډاکټرانو د هغه اپریشن وکړو او هغه لاس یې ونه صفا کړو چې کله واپس راغی نو هغه زخم یې نه ټیک کېدو ځکه د هغه شوګر دومره های لیول کې و چې هغه زخم ورسره نه ښه کېدو باوجود د دې چې ډاکټرانو ورته ډېر های انټي بایوټکس ورکړي وي ګولۍ هم ورکړې وي ستنې هم ورکړې وي لیکن هغه مرض چې و نو د هغه نه ښه کېدو چونکې زمونږ د مخکې نه دلته یو حکیم صاحب چې حکیم محمد عاشق خان په نوم باندې نومېږي د هغه سره پوره مراسم پاتې شوي دي او یو جانې پېژندنې شخصیت هم دی او مخکې څه مریضان داسې وو چې هغې دغه شوګر بیمارانو د هغې زخمونه چې کوم دی نو دا خرابۍ غاړې ته تللي او الله پاک دې په دوایه سره هغه ټیک کړي نو دا مریض چې دی نو هغه ما د عاشق خان ته ولېږه او هغې ولا د 10 ورځو ډوز چې دی دا ورکړ نن تقریبا د هغې 12 ورځ ده دوباره چې کله دا مریض مونږ عاشق خان ته ولېږو حکیم صاحب له د چې دوباره معاینه وکړله نو تاسو به تصاویر کوم هغې هغه امیج وښیو الحمدلله تقریبا 75% د هغه ښېګړه الله پاک چې دی د هغه دوایې سره کړې نو دا معلومات د ټولو یعنې د ناظرینو ته سامعینو ته او د سوشل میډیا سره وابسته خلکو ته شیر کول غواړم چې که چېرې داسې مریضان وي چې هغه لاعلاج وي خصوصا د کینسر مریضان که د سرمنې کینسر وي که د شوګر د وجې نه هغه کینسر حالت ته رسېدلي وي چې د هغې په وجه باندې بعضې وخت ډاکټران چې کوم ځای بیا د اندام د کټ کېدو مشوره ورکوي نو الحمدلله د ګارنټۍ سره دا خبره کوو چې حکیم صاحب سره داسې علاج الحمدلله شته دی چې هغه به 100% انشاءالله خپل پوره کوشش کوي او الله پاک ورته شفا ورکوي او دا حدیث مبارک دی چې الله پاک څومره مرضونه پیدا کړي دي نو د هغې علاج هم پیدا کړی نو دا په دعوې سره موږ ویلی شو چې حکیم صاحب الحمدلله د داسې مریضانو چې د هغې د شوګر زخم چې دی خراب شوي وي یا د کینسر څه شکایت وي ورته نو دوی الحمدلله تقریبا 3 ډوزو کې د هغې ګارنټۍ سره علاج کوي او الحمدلله د الله په توفیق سره او د بشرانو په دعاګانو سره الله پاک چې کوم دی د مریضانو ښېګړه کوي نو دغه معلومات به تاسو سره شیر کول غوښتل که چا ته هم داسې څه مسئلې نو تاسو د حکیم صاحب سره رابطه کولی شئ دوی به تاسو سره خپل چې کوم مطلب دا دی نمبر دی هغه هم درسره شیر کړي او پته به هم تاسو چې کوم دی درکړي دا معلومات صرف په دې خاطر باندې دي چې یاره داسې کسان وي چې هغه به غریبانان او مسکینان وي ضرورتمند وي او دغه رنګې لاعلاجه وي نو هغې ته به چې کوم دی نو یو ښه اسانه طریقه مخې ته راشي دا په دې خاطر نه چې یاره موږ مطلب دا دی یعنې کمرشلیزم غاړې ته لاړ شو یا موږ خپله چې کوم دی نو یعنې دوایي زیاته خرڅ کړو یا چې کوم دی نو خپله شهرت وغواړو نه یو په دې خاطر نه صرف د الله د رضا دپاره او د عوامو د ښېګړې په خاطر باندې مطلب دا څو خبرې تاسو سره ما شیر کړئ انشاءالله چې تاسو ته چې کوم دی نو دا خوښي وي او په دې مشوره باندې عمل کوئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته